السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې د ښځو په حق کې پایزیبونه. محترمه، پایزیبونه دوه قسمه دي. یو هغه پایزیبونه دي چې رنګهاری لري، چې روان یې ګرده کور په خبر چې پلانکۍ خاله راغله. یو هغه پایزیبونه دي چې هغه رنګهاری نه لري یا ژغژغي نه په زړیږي. هغه د خپل خاوند دپاره بالکل څه مشکل نه لري، او دا چې بیا د کلي دپاره او پردو ودو ته ځان ښایسته کوي، دا نو عظیم جرم دی. ځکه الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې د سورة النور په 11 آیات کې راته وایي: بسم الله الرحمن الرحیم ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. نو محدثین کرام رحمهم الله هغه وایي چې د عبدالرحمن بن حبان الانصاري رضی الله عنه څخه روایت دی چې وایي یو ښځه راله وه، بې عایشې صدیقې راودله تناته یې مینځه راله وعلیها، پر دې باندې دې پایزیبونه اغوستې وله، په پښه کړې وله، هغو اواز کوه. بې عایشې صدیقې راودله تنه مبارک ورته مرض ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلی دي چې هغه کور ته د رحمت ملایکې نه ورځي چې په هغه کور کې ژغژغه وي. مسکات جلد 2 صفحه 309 کتاب اللباس. او دغه رنګه ژغژغه، نو دغه رنګه ژغژغې چې هغه اواز کوي یا که په چابۍ پري، او ژغژغه په هغه صورت کې سړی د رمې په پسو باندې ژغژغې وځړي چې یا پسونه ورک نه شي په غره کې، بیا څه مشکل نه لري. او دا چې پایزیبو ژغژغې دي یا د نورو شیانو ژغژغې دي، په دې کې ډېر احتیاط وکړئ، ځکه د ژغژغې له غږ څخه شیطانان پیدا کېږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.